اوباما مسلمانان اقلیت ته له درناوي پرته هند د پاشل کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر باراک اوباما وایي که په هند کې د مسلمان اقلیت د حقونو درناوی ونشي، دا هیوادونه به د پاشل کېدو له خطر سره مخامخ شي. باراک اوباما دا خبره د پنجشنبې په ورځ د جون 22مه سرطان لومړی د CNN خبري شبکې ته په داسې حال کې وکړه چې ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د هند د صدر اعظم نریندرا مودي کوربه دی. اوباما وویل چې باید له مودي سره د اقلیتونو د حقونو مسأله مطرح شي. نوموړي چې د نوي رهبرانو په نړیوالې غونډه کې د یوې اونۍ لپاره یونان ته تللی او وویل چې د متحدینو سره د بشري حقونو په مسئلې باندې خبرې کول تل پیچلي وي. هغه وویل فکر کوم دا به ښه وي چې ولسمشر جو بایدن په هند کې د اقلیت د مسلمانانو د حمایت په اړه خبرې وکړي. په هند کې د نریندرا مودي په مشرۍ ملتپال واکمن حکومت د اقلیتونو د حقونو په اړه تر سخت فشار لاندې دی او د بشري حقونو ډلې د مودي حکومت تورنوي چې د مسلمانانو او مسیحیانو په ضد خشونت باندې سترګې پټوي. اوباما CNN ته وویل که د صدر اعظم مودي سره مې چې ښه یې پیژنم، خبرې کولی زما یو استدلال به دا و که په هند کې د قومي اقلیتونو حقونه خوندي نشي، قوي احتمال شته چې یو وخت دا هیواد په پاشل کېدو پیل وکړي. هغه زیاته کړه موږ لیدلي دي چې د داسې لویو داخلي جګړو په پیل کېدو سره څه پیښیږي. بنان دا به یوازې د مسلمان هند د ګټو په خلاف نه بلکې د هندو هند د ګټو په خلاف هم وي. په همدې حال کې ولسمشر جو بایدن مودي ته د ښه راغلاست په مهال په خپلو خبرو کې دینی ازادي او ګڼ فکري مسئلې ته اشاره وکړه او هغه یې د هند او متحده ایالاتونو لپاره اساسي اصل وباله. بایدن وویل د قانون په اساس برابري، د بیان ازادي او زموږ د خلکو دینی ګڼ فکري او تنوع زموږ اساسي باثباته او مخ په ودې اصول دي، سره له دې چې دا اصول زموږ د هر یو ملیت د تاریخ په اوږدو کې له ستونزو سره مخامخ شوي زموږ قدرت او ژوروالی به قوي کړي. نریندرا مودي په خپلو خبرو کې په هند کې د بشري حقونو د وضعیت او د ډیموکراسۍ په اړه د خپل حکومت د کړنو ننګه وکړه. هغه وویل ډیموکراسي زموږ په DNA یا خټه کې ده. د بشر د حقونو، د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ پرته ډیموکراسي نشته. د هند په ډیموکراسۍ کې هیڅ تبعیض نشته. په 2002 کال کې د هند په ګجرات کې په تاوتریخوالي کې ډیر خلک ووژل شول چې اکثریت یې مسلمانان وو. نریندرا مودي هغه وخت د هند د ګجرات د اعلی وزیر په توګه چې ډیر وخت یې د باراک اوباما په دورې کې و متحده ایالاتونو ته له داخلېدو منع کړل شوی و. نریندرا مودي په 2014 کال کې د هند صدر اعظم وټاکل شو. د ځینو نندریزو مسایلو ترڅنګ یې د هند تر واک لاندې کشمیر چې اکثریت یې مسلمانان دي اختیارات هم لغوه کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادیو په کلني راپور کې د اقلیتونو په ضد خشونت، د پولیسو خشونت او د مودي د بهارتیا جنتا د ګوند د غړو پاروونکو څرګندونو ته هم اشاره کړې ده.